هلمند کې د الاحسان ښوونیز مرکز څخه په دوهم پړاو کې د یو غونډې په ترڅ کې 140 زده کوونکي د کمپیوټري پرګرامونو او انګیسي ژبې د اساسي مهارتونو له زده کړې فارغ شوي دي. د ښوونیز مرکز استاد سید محمد احمدي وایي هڅه کوي زده کوونکو ته د هغه مهارتونو په برخه کې زده کړې ورکړي چې د نننۍ نړۍ غوښتنې پوره کوي. نوموړی وایي د ښوونیز مرکز هوډ لري چې په راتلونکي کې هغه زده کوونکي چې اقتصادي وضعیت یې له ننګونو سره مخ وي دوی به په وړیا ډول ورته د زده کړو زمینه برابر کړي. 55 تنه زده کوونکي د انګلیسي ژبې له زده کړې نه فارغېږي او 92 زده کوونکي د کمپیوټر له زده کړو څخه فارغېږي ترڅو ټولنه د هغوی څخه اعظمي استفاده وکړي. برخه بیا فارغ شوي زده کوونکي حیدرشاه احسان الله وایي د زده کړې د دوی لپاره یو مهم او بنسټیز ګام و چې د زده کړو په برخه کې پورته کړ. دوی غوښتنه لري چې دا ډول ښوونیز فرصتونو ته د لا پراخوالی ورکړل شي. چې زه غواړم خپل هیواد ته خدمت وکړم، د هیوادوالو ته خدمت وکړم او غواړم چې دغه زموږ کلتور، دود او عنعنات تر نړیوالو پورې ورورسوم. نو زما د کمپیوټر د انتخاب یا د کمپیوټر د زده کړې یوازینی لامل هم دا و چې اوس نن نړۍ یا دنیا چې د ګرده ټکنالوژي باندې روانه ده، د ټکنالوژي پر برخه باندې کار کېږي. نو زه غواړم چې خپل ځان او خپل هیواد ته د ټکنالوژي په مرسته سره پرمختګ ورکړم. نو زما یوازینی لامل د زده کړې د کمپیوټر انتخاب هم دا و. دا په داس حال کې ده چې په هلمند ولایت کې د دې ښوونیز مرکز ترڅنګ له نورو ښوونیزو مرکزونو څخه هم په بېلابېلو برخو کې له هرې یوې دورې په سلګونه زده کوونکي فارغ شوي چې دا په دې ولایت کې د زده کړو برخه کې د مثبت بدلون یوه نښه ګڼل کیږي.